موږ باید خلک خپل د تاوان او شر څخه وساتو. په دنیا کې خلک په یو نه یو مشکل کې اخته دي. ځینې مشکلات د انسان په لاس کې نه وي او خپله یې نسي حل کولی، او بعضې داسې مشکلات او پریشانیانې وي چې یو انسان د بل انسان خوشحالي نه غواړي، یو انسان د بل انسان هوسا او آرامه ژوند نه غواړي. انسان د انسان دشمن سي. ځینې وختونه تکلیف چې یو انسان یې بل انسان ته رسوي، یو درنده یې چاته نسي رسولی. نو موږ باید د ځان څخه سوال وکړو او په خپله یې جواب ورکړو. آیا زموږ څخه خو به څوک په ناراحتي او نارامي کې نه یي؟ آیا زه خو به خلکو ته د نارامي او پریشاني سبب خو نه یم سوی؟ که موږ خپل مشکلات ولرو نو موږ باید نورو ته د مشکل جوړولو سبب نسو. خپله په تکلیف کې به خپله مشکلات ولرې او نورو ته هم تکلیف او مشکلات ورسوې. داسې وایې چې زه خو مشکل لرم نو دوی دې هم ولري. د دې کوشش کوي چې نورو ته هم تکلیف ورسوي، نورو ته هم مشکل جوړ کړي. که موږ خپل د شر څخه نور وساتو نو الله سبحانه وتعالی به زموږ د ژوند څخه شر ایسته کړي. د هغه چا څخه چې موږ ته شر را رسیږي او تکلیف را رسیږي، د هغه چا په خاطر چې موږ په مشکلاتو کې یو، نو چې د خپل ځان څخه چاته ګټه نسو رسولی، نو څنګه کولی سو چې د نورو د تکلیف سبب سو؟ څنګه کولی سو چې نورو ته د مشکل سبب سو؟ نو کله خلک چې زموږ د تاوان او شر رسولو څخه محفوظه سي، نو دا ډیره لویه نیکي ده او په آخرت کې اجرونه لري. ځینې خلک دونه ښایسته طبیعت لري، دونه بې ضرره یي چې نور خلک د هغوی ترڅنګ ځان محفوظه احساس کوي. خلک دا چرت نه وهي چې د دغه انسان څخه به ماته څه تاوان راورسیږي، ماته به کم تکلیف راورسیږي، ځکه هغه انسان بې ضرره وي، مهربانه وي، او داسې نه وایي چې زما په باره کې به یا زما په اړه به نورو ته بدې خبرې وکړي او دا چې تاوان به راورسوي، درواغ به راپسې ووایي، ما غیبت به خلکو ته وکړي، یا ما به برباد کړي، یا ما ته به تانې راکړي، یا دا چې زما په عیبونو پسې ګرځي، زما سره حسد او بخل کوي، یا به ما ته په قهر سي او سپکې سپورې به راته وایي، یا به ما ته څاه کیندي چې زه پشکې ولوېږم. دا سوچ نه کوي. نو داسې انسانان هم شته چې د هغو ترڅنګ نور ځان ډېر محفوظ او په امن کې فکر کوي او احساس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کامل مسلمان هغه څوک دی چې د هغه د ژبې او لاس څخه نور مسلمانان په امن کې. نو باید نورو خلکو ته خپل ژبې او لاس څخه تاوان ورونه رسوو. نو موږ څنګه وایو هغه خلک چې چاته نجات ورکوي، د خلکو په ښه ورځي، لکه معلم، ډاکټر، د مثال په ډول یو ځای اور واخلي او هغه اور وژونکي خلک راسي او هغه اور مړ کړي. دغه خلکو ته څونه عزت دی؟ نو څوک چې خپل شر ته غټ دیوال سي چې زما د طرفه به خلکو ته تاوان نه رسیږي، شر به خلکو ته نه رسیږي، نو فکر وکړي چې الله سبحانه وتعالی به داسې کسان ته څومره اجر ورکړي. نو موږ باید خلکو ته د مشکل جوړولو سبب نسو، د تکلیف رسولو سبب نسو، د خلکو د تعلقاتو د پرې کولو سبب نسو، د خلکو د اړیکو د پرې کولو سبب نسو. باید د هر نیکي د مخه نور خلک خپل د شر په امان کې کو.